او بیا مې واورېدل چې دیار 9 کسان حافظان جوړ شوي دي او څه 15 کسان ناظرین هم فارغ شوي دي. مجلس ته علماو د دستاربندۍ او د حفاظو او د ناظر اخوانانو دی. زمانو بنیادی چیز هغه چیز چې انسان په الله ته نږدې کېږي، بنیادی هغه چیز چې الله د انسان نه ورباندې راضي کېږي او د انسان د دنیا د راتلو مقصد دی، هغه د الله د کتاب د قرآن شریف سره خپل تعلق جوړول دی. قرآن شریف د الله کلام دی، د الله خبرې دي. څنګه موږ خبرې کوو، الله پاک هم خبرې کوي. صرف دومره فرق دی چې موږ په خپلو خبرو کې ژبې ته، شونډو ته، غاښونو ته، تالو ته محتاج یو، او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته یا شونډو ته یا تالو ته محتاج نه دی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. دا قرآن د الله پاک خبرې زموږ ستاسو د هدایت لپاره نازل کړی دی، او د قرآن هدایت هغه ډېر اسباب دي. یو سړی چې دا ومني چې دا د الله کتاب دی، جامع کتاب دی، دا د عقایدو، د اعمالو، د اخلاقو، د تزکیې او د انسان دپاره چې جمله څومره ضروریات دي د الله په نزد د هغې نه لبریز کتاب دی، او د الله د قرب او د الله د وصل او د نزدېکت ذریعه ده. د ایمان شو په قرآن د اخري کتاب دی، دنه پس نه بل کتاب راغلی دی، نه به دنه پس بل کتاب راشي. دا د ټولو کتابونو لپاره ناسخ دی، ختموونکی دی. نورو کې تبدیلی راغلی دي، دې قرآن کې نه تبدیلي تحریف راغلی دی، نه ممکن دی او نه به پکې راشي. او بیا چې کوم خلکو دې سره خپل تعلق جوړ کړو، دې قرآن سره هغې ته علما وایي. دې د قرآن د علومو سره تعلق لري، د قرآن شریف د ترجمې سره او د قرآن شریف د احکاماتو د ښکلو سره، رموز و اسرار، فصاحت، بلاغت سره تعلق لري. او دویمه ډله د حافظانو ده چې هغوی د قرآن په خپلو سینو کې محفوظ ساتل غواړي. وایي که پاڼې ختم شي، لیک ختم شي، تور او سپین ختم شي، خو زما سینه کې به قرآن پروت وي، دا به زه مخلوق خدا ته رسوم انشاءالله العظیم. او درېیمه ډله هغه قاریان حافظ صاحبان دي، هغوی دا سوچ او فکر کې پراته دي چې د قرآن د الفاظو غلطه ده. دا درې ډلې عالمان په دې سوچ کې دي چې د قرآن په معنا خلک پوه کړم، د قرآن په احکاماتو خلک پوه کړم، او دا خلک په قرآن عمل وکړي. قرآن نمبر خلک او حافظان وایي چې دا حروف نشي د منځه ختم نشي، دا خلکو ته ورسي. قاریان وایي چې دا خلک ښکلې تلاوت وکړي. دا درې ډلې دي، دا د قرآن شریف سره دې نسبت دی، او مخ د ځمکه د دې نه بهترین مخلوق نور څوک نشته. موږ اکثر د خلکو ته وایو چېرمه بچي عالمان کې، بچي حافظان کې. ګوره نن دې بچو ته پټکي تړلې کېږي، ماشومان بچي دي. د هرې ادارې نه چې څوک فارغ شي نو هغوی ته هغوی یو خاص تقریب جوړوي. ډاکټر شي نو خاص تقریب جوړ کړي، گورنر راغواړي، وزیر تعلیم راغواړي، وزیر صحت راغواړي، او خاص غوندې یو شی ورته په سر کې یو چپن غوندې چوغه ورته ورواچوي. پبلک سکول نه چې کله هغه دغه وي د اختتامي ورځ وي، هغې څه څیزونه میزونه ماشومانو له ورکوي، ماشومانو پلاران هم خوشحاله وي، پرنسپل صاحب هم خوشحاله وي. لیکن نن چې دې بچو ته موږ پټکې په سر وو، نن خبره لوړې ده، بل شانتې ده. نن موږ تاسو هم خوشحاله یو، خو نن رب العالمین هم خوشحاله وي. نن موږ تاسو خوشحاله یو، کائنات هم خوشحاله دي. نن موږ تاسو خوشحاله یو، د اسمان فرشتې هم خوشحاله دي. او نن دې ته موږ هغه ډاکټرۍ او انجینرۍ والا شی نه ورته سره، نن دې ته موږ هغه نقش جوړو، کوم نقش چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نقش موږ پکې جوړو. او موږ دا ورته ښایو دې ماشوم ته، بچي ته، چې بچی ګورې دغه پټکې ستا د عزت جامه ده، بچی پتلون د عزت جامه نه ده، بچی لنډ کمیس د عزت جامه نه ده، بچی لوس سر دا د عزت جامه نه ده. بچی دا پټکي سره ځان بلد کړه، دا هغه جامه ده چې دا د رسول الله مبارک وه، دا هغه جامه ده چې په کوم لباس کې حضرت جبرئیل علیه السلام د مدینې په کوڅو کې ګرځېدلی.
دا هغه شی دی چې په کوم شي کې حضرت جبرئیل د رسول الله مبارک سره په بدر او په احد کې خوشا منډې والي دي دغه پټ کیسه نن د خوشحالۍ ورځ ده نن باید چې مسلمان ډېر زیات خوشحاله شي په دې خبره چې زما په دې کلي علاقه کې خدای پاک شپږ کسان د قرآن او سنتو عالمان جوړ کړل دویمه مرتبه دی امام محمد ابن حسن شیبانی دا زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه په خاصو شاګردانو کې ډېر پوه او ډېر خوبصورت انسان دی او دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جمعات کې ناست دی ماسخوتن مونځ شوی او دې داسې یو ځای کې مونځ کې شریک و چې خلک ځان د جوړې راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته او امام صاحب ته وایي وی صاحب د یو مسلې تپوس درنه کوم وی چې یو سړي د ماسخوتن مونځ د امام سره په جمع کړي او دغه وخت کې دا هلک نابالغ و اوس دا وخت باقي دی او دته پته ولګېده چې زه خو بالغ یم بالغ شو دی به د ماسخوتن دا مونځ دوباره کوي که به نه کوي امام صاحب یې دوباره به کوي ویل چې کړی دی بیا هغې نفل و دی نابالغ و دی مکلف نه و بیا هغه وخت نابالغ او نفل شو اوس بالغ دی مونځ پې فرض دی وخت باقي دی دی دا خپل مونځ وکړي دی لاړ جومات ګوټ کې ودرېد او د ماسخوتن څلور رکعات یې همارو د دین فکر دی ته ما ته به دا پته وي چې زه په پلانکي کال بالغ شوی او دا به ما ته څه نه پته لګي د دې نه چې ما ته به مور ویلي پلار به ویلي چې بچی ولې روجې نیسه د روجو نه ما ته اندازه لګي چې دا کال زما د بلوغ دی لیکن هغه میاشت او هغه ورځ او هغه ټیم چې زه او ته پکې بالغان شوي یو که چېرته په زرو کې په لکو کې په کروړ کې یو کس ته دا پته وي به نه زما په خیال کې چا ته به دا پته نه لګي دا حساب کتاب هله ګورې چې زه به کله بالغ کېږم چې زه به کله بالغ کېږم چې داسې موقع پېښه شي چې مونځ مانه ګډوډه شي امام صاحب څه شاګردی کې خو و پلار روسته خو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د زمانې لوی ولي ډېر متقی او پاک او صاحب د کشف و کرامت قبلې ته مخ کړی و الله ته سوال وکړ الله دا بچی خو ډېر هوښیار دی الله د رسول الله مبارک د دین د مسایلو پروردگار دنه کار والا خاص نظر په امام صاحب سره خاص نظر او دې لامل شومو چې پلار راوست امام صاحب لا وی د علم شروع کړ نو ما دا بچی علم پاتې زمان پاتې ټول خشتا خولې ودی او راکوټې لا په اختلاف مخې نور راغلی نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی یاري چې دې طالبانو سره یو ځای کېنو اسه نه خدا نه خاصه فتنه دې جوړه نشي یو خامرت دې وخت په نشتا وی بابا جی دا زوی دې مو د قران په یاد بیا راوړ مطلب دا چې قران مو کال دوه کال اخلي چې یاد دې بیا به وخت راغلی بیا به طالبانو سره کېنو نو ور پس پلا بیا راوسته وی حضرت دماغ بچی تا د قرآن و حدیث فقه علم شروع کا بابا تا تمانوی چه قرآن پہ یاد کا وی یادے اوور وزے کے محمد ابن حسن شیبانی قرآن شریف یاد کرے منگا اوور وزے کے قرآن تلاوت شروع یو لوی خیرس کرے خلق دے چا میاش کیا تا خودر شیر شپاگو میاش تو والا خودر شیر مخیرزو کی پیخور کی جلسہ کی ماں بیان کو دیکھ پوٹے دے معشوم یا زمان پا خیال اس پگلیم و وہ کال معشوم مجھا حافظان دی میرا پا کی ناظرے والا بھی فناظرہ میں پہ یقین نراستا میرا آتی بعد معشوم رامن لکی ویدہ مولانا صاحب راگے ویدہ زمان بچے دے ویدہ حافظ دے دا قرآن شریف اللہ اکبر میں قرآن یاد کا عمر سن لے دیکھ پیریوز ان تشپک کالے دے کشپگلیم وہ کالا دا سے اندازہ عمر اشپک میاش دے کے دے بچے قرآن شریف یاد کرے میں وردی والا قرآن شریف ویدت امتحان والا ویدہ سے تیک یاد دے کہ دورت ضرورت حافظان مضبوطہ خدا قرآن برکات بمنا قرآن سر شوق دے خلق لارت اغا محمد ابن حسن شیبانی دے امام سے خصوصی نظروں پہ امام سے امام مالک نے شاگرد دے لو لے گا ویلہ چلے امام مالک نے حدیث بورا دے وورے دل اور بے اغم یو مجموعہ جو رکھ موطا دے امام محمد رحمت اللہ علیہ دیکھ غلط میں دیکھ رہے کہ دے کل وفات شو چا پا خوب کیوں لی دو وی اللہ دا سر سوک رہا لما دیکھ کی غلط وی کہ اللہ کا مخامق شو
رب العالمین راتوی یاری دم دیر دیار نورانی تپوسو کو محمد ابن حسن سے دیر ہوئی دی بس اللہ رسول جواب سنگو دا سیرا پیدم وی ماتا اللہ ہوئی چھ میں یاری گا چھو نہیں یاری گی و دنیا کی مستا سینا دخپل کتاب او دخپل پیغمبر دا کتاب دا علم نا ڈکا کرے وا او کم سینا دخپل پیغمبر او دخپل کتاب دا علم نا ڈکا کم دا سینا دا جہنم دا اور نا ڈکا دا اکثر طالبان ہوتا ہے میں پلی نصوص قرآن و سنت کے دا علم نا پنور تعبیر شوئے رانا او دا جہنم دا اور کم صفت را دیگا ظلمت دے تک توڑ دے حدیث کہہ رہا دی کہ دا اور دا جہنم بل شو بل دا تک سور شو زر کالا بیا غر غندو نو دا دیار شو نو زر کالا بیا غر غندو نو تور شو نو رسول اللہ مبارک فرمائی اس تک تور دے گئے نو دا دو دینا نہیں ہر دو دینا دا قانون دے اچھی یوزے کہ مجھے کم غالبی دا بل وقت میں اوبا اور کے یوزے چی نو کوبا غالبی اور بوجی اوڑی دے رکو پا اوبا اور وروا چوا ختمی با او کو اور دے اوبا لگے وے اوبا ختمی چکم غالبی بل ختمی لیکن پرانا او پتیارے کے خبر بل شانتے دا دلتا تیارہ چرتا رانا نشی ختم ہو لے رانا با تیار ختم ہے دلتا برف لگے دے دے او شپارا دا تیارہ نشی ختم ہو لے دا بھئی دا چکم وقت کی تیارہ دے شپیرہ چکم رانا ختم کرا رانا دا ختم کرے دا رانا چکم سبب انمال آگتے دے تیارہ رانا نشی ختم ہو دلتا برف دی دا دنیا کا تیارہ والا خدا رانا با پلیہا کے خامہ خی دا رانا نشی ختم ہو لے او کدا تیاری نہیں مشوئی یو برف دیو لگو دا رانا بیا دا تیارہ ختم ہے نو ایمان والا رانا قرآن والا رانا او دا سنت والا رانا دا دا انسان پر وجود کے اوپر گول کے خورا والا پرتائی دا تیاری نہیں وجوڑی دا جہنم موری نشی ختم ہے ایجا میں ترموسو کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے جو عبار مرتبہ کے ناس تھے ماں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کم دے علاقوں کی تپوسو میں کہ اگڑیر رڑو مرتبہ کے ناس تھے تمام علم دا اللہ دا تقرر و دا قربت ذریعہ قل هل يستوي الذين يعلمون اللہ عجیبہ انداز کے لئے دا فضیلت ہے رسول اللہ مبارک اللہ فرمائی قل دین تپوس کا تپوس ضرورت سے تقو فضیلت ذکر کئی فکارنا ہو کہ اللہ کو پہلا دا الفاظ میں لے کہ علماء دا غیر علماء میں بہتر دی دا اللہ خبر ہے کہ سوچا پیانا کہ بل يبيني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات دل تويت تقوسك لخلقنا ولي دا خبر بديهي دا نظري دا محتاج دلیل تا ندا فدی ہر انسان کوئی گی دی بخبر جواب در کئی تقوستیو کا کہ علماء و غیر علماء برا و امی برابر دے دا دلیل بل دے دلائل دی قرآن حدیثوں کے دلائل اشتا دل دلیل نوی اللہ پاک بالکل نہ دلتا بھی دا خبر دلیل کا محتاج ہے ندا فدی عام انسان کوئی گی فدی معمولی کوئی والا انسان کوئی گی تقوسو کا دا مولا و بھی برابر دی استفہام طالبان میں انکاری دی برابر دی وقبل ہوئی کی ندی برابر هل يستوي العلماء وغير العلماء نوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طالبان ہوئی دا جملہ فعلیہ دا آگے انسان کہ وقت در وقت دے علم حاصل ہے دین دا معلومی کی اشارت النصرہ کہ وہ عالم مزاج بدئی کہ دے ذکر کئی دا استاذ نہ کئی دا کتاب نہ کئی دا کائنات نہ کئی رسول اللہ مبارک فقرہ کے بعد اس پہ پاسے اسطور سومیت ابیو قتل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ہر وقت با یعلمون فہر تیم کو فہر آن کے بدی تجدد کی الذین لا یعلمون یو وقت با علم نلازی ہر آن کے با علم نلری کی کتور تو یراسا سار وقت قرآن در تخیب جیدہ مالک کار ملا ترازا یو حدیث تا تیب یہ رجی التراس ملگری والا رجی یا لون دی کینو دیتا دفین خبر ہے کہ یہ یا رسول مالک ضرورت دی ہر آن کے بدی نفرت کی رہے برابر کی نا انما يتذكر اولو الالباب هذه خبر ضرورت سر کے اولو الالباب ہو رہی دیکھیں اشارت دیتا دے کہ سوک پر یہ خبر پوئی دے کہ مولا غورا دے
او امينه ولد الملافه نسبت علماء الفضيلت دي وغير علماء دا اقل من دي او تكم سري دا مولاد الفضيلت قائل ندي دا اولو الالباب کے داخل ندي اقل من دا جاهل دا کوئی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا امام دار الهجرة دار الهجرة دا مدینه دا قبل دل خدای پاکی وجیبان داز ورکړو هغه د کې بلد غدې او چې کوم د عبد الله بن مسعود بناسو رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه د ناسو چې کوم د رسول الله مبارک اعتکاف کو په روضه من ریاض الجنه تاسو چې ریاض الجنه وتاوای کوم د کې واستند اسطوانه السرير ورتوي رسول الله مبارک دا جملې سره پاکي نږدې لوی حلقه د درس دی ډېر لوی او یو شان کې ولا حدیث درس کراته د مدینه منوره سره انتهایی محبت لري دومره محبت لري رسول الله مبارک د کلی سره یو ځای رسول الله مبارک په خوب کې وي د دې تاسو کو وی الله رسول الله ما عمر څونه دی وی مالک په عمر سکه وی سه یو حج ته ملي کېږي حجونه خوري کړی دی په حج ته ملي کېږي وی عمر تاسو ولې عمر تاسو دی لکه عمر بن زیاد نو حج کو عمر به کمی نه نو ارمان مې دا چې زمان اساس تا په اخور کې دلته دفتر اسنه حج لاکه مرشم مکه کې مرشم الته بخښم دا مې دا ارمان دې چې زمان په مدینه منوره کې مدفن راشي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی مدینه کې دا لمر خو کی باقی د خدای په خلق انسان په خپل سوچ او فکر مکلف دی د دې دې مسلمان وي چې قیامت پر ورځ راپاسم دا به مال اخر دا ما سره راځي نو مکه خلق براشي د حرمین میانس کې به زموږ اجتماع شي نو موږ به حساب کتاب میدان ته نو کومه ډیری نو حج کو کلیږي نظر نبی اسلام مبارک دا څه کوي خدای راغونه دې کې راځو سوچ کې پرې ورته خدای دې سمات شاګردانو سره علماء سره مشورې کوي څو پیسې پینځل ورځې ماده ځان تیار څو پیلا ته څو پینا سه پینځه میاشتې څو پیسې پینځه کال وي اس په پتا خبر نه پویدا د دې خوبونو د تعبیر ځان یو ملکت مونږ لري خلک د خود د تعبیر ته پوسو کې مان نه راځي او بیا بعد خلک په اقتصاد کې ورو هغه زمانه کې یو لوی تابعی د خوبونو د تعبیر ماهر محمد بن سیرین مصر کې دفن دی اوس یې ما قبر زیارت وکړ محمد بن سیرین په قاهره کې قبر لوی شخصیت معبر لیکلی دی پاکت بورنا اغلی سره ویګا وی تاسو یو کا دا چې امام مالک د رسول الله مبارک د عمر تاسو کو اړیو ته پیند کو تینولې ریښه تابع اصل کې محمد بن سیرین دا مې تابعی دی او د حدیث استاد هم دی نو په کتابونو کې امام بخاری مسلم ترمذی د ټول په دې سند کې راځي چې هغه لاړ وی دا خوب چاري دی ویسه مدینه شریفه کې عالم لیدل دي هغه چې زمانو باندې وجنو میں نے کوئی تعبیر نہ تھی تعبیر 2 منٹ کی لگتا ہے کولاول سره وکړه ویسه باندې او دا علمي جواب خو به عام انسان له څوک نه ورکړي عالم له ورکړي نو دا خو اخوالي کوسړي نه دی لیدل دا ډېر لوی سړي لیدل او نن په مدینه کې د امام مالک نه لوی سړي بل نشته معلومي کې دا چې دا خو مغلي دی یو ورتوایا چې تا د رسول الله مبارک نه عمر تاسو کو هغه د پینځه مبارکي ګوتې ونیولې دې دا مطلب دی چې عمر د پینځه ورځې دی پینځه تیرې پینځه میاشتې دی پینځه کال دی دې یو آیت ته اشاره وکړه خمس لا يعلمهن الا الله اے مالک ابن انس پینځه سيزونه دي چې دا علم ما سوا د رب العالمین نه بچا سره وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير آیت کی تفصیل زیاد تے تو مختصر خبر ہوتا ہوں یہ انسان تدا پتہ نہیں تھا زمانہ وصا کا کومز ہو جاتی
کو عمر لګي دلته به مرشم دلته به څوکېږي او که عمر ډېري واپس به راشم دلته به څوکېږي او که بار وطن عمر لګي مکه کې به څوکېږي دومره د مدینې سره محبت د دې نظریه دا د امام مالک صاحب چې د مدینې منورې د مونځ اجر د مکې د مونځ نه ډبل دی دا زه سوچ مکه مکرمه مونځ یو پلک دی ولته یو په دوه لکه دی اللهم اجعل بالمدينه ضعف ما جعلت بمكه من البركه رسول الله مبارک دعا کړی دا چې خدای مکه مدینه د مکې نه ډبل برکتونه دا دې د مونږ ثواب ډبل دا خپل سوچ دی او نور علما د دې برکت نه برکت د میوه ده سمارو ده خوراک د سيزونو اصلي مونږ کې صحیح نصر راغلی دی بهر کې حدیث سره دا شغبو چې کله بدل سے حدیث راته نو غسل دی اعلی قیمتی جامع رکھو جدا مسلک دا ہم دے کہ پجاموں کے اسراف و تبذیر نشتا صورت قیمتی جوڑا دی واچوڑا اللہ خوشحالی ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده بی اللہ دا خوخی دا قل نعمت اثر قبندوینا کہ خدا خد جوڑا در پلا نولی ناچے اعلی قیمتی جوڑا بواچوڑا خوشبو بولا دولا پٹکی ویسار نتاو کو لوٹ دنگ وجود داری کونٹے میں لاس سوارستا ایو شاک برانی در حدیثا چاوتوی دمرا تکلفات ولے کے اللہ اکبر دیکھ شوق کوئی دمارونو دمون کو ذلے کے دے اللہ در رسول اللہ مبارک داغے در کلے و در در و دیوار تاسی بنا پیدا سوئے کہ رسول اللہ مبارک دا حدیث و درد دا ما غسل نہیں کرے خوشبو نہیں استعمال کرے قیمتی جوڑا نہیں اچولے پٹکی نہیں پسر کرے مال دا رسول اللہ مبارک دا حدیث و دا ولول محیا رہا نوزن دا حدیث تناس تے جو سڑی رہا ہے راتیو سرے دا خلق گوگو قدمون روادش دا قسمہ کے رہا اور دا تاوی شیخ دا درس سے بند درس ببند ویرا پاسا پیسو ویرا غارو دا خورتر غارو دا خدای تا دی ولی دی کرو ویسے بھی جادت لا کرا تندی دے کھولو کل امام مالک سے بطوی تاوان سے چل شوی دی پاگرے لوگو دیوانی یو خودی پمالا خدیث و درس بند بیادے ویڈیو دویم دارے جی خلقو پر ربو دے قدم روادش تو تیرمیدی جلدسانی حدیث تے من تخطا رقاب الناس فقط قد اتخذ جسرا یا جسرا الى جہنم تاکو خلق کو ضرر ورکے تکلیف ورکے جہنم دلار جوڑنا خپل کبر اظہار کے مسلمان تا ضرر ورکے خلق نان تا متوجہ کے پلان کے خان رہا اور درین دلی راکا غار باسرم سجل شوی اور بیا پتندید اخبر کرو اور سڑے وطوی سیب دا غلطیرہ نوشوی اور یہ خیرست تلاس بی بیگا میں خوب لیدو بخوب کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جمعات کتاب درس کو اور حضور پاک مبارک سر دا مرگول جمعات در تشریف روڑ رضان نجی وی تپو سے فوری رات کو سر کو کہ اے مالک ابن انس امام مالک سے وی جاوتوی آغا دی ناس تے ستاپا حدیث و درس کئی بیاواز کئی وی تا چاوی رسول اللہ مبارک دے مولا وی ترا پاسے دے تر عوض فرائش و تاولی دے پیدا خدای سب ہوئی نا وی رسول اللہ مبارک تو جمعی رہے گا اور دان تیرا طرف رہا والا سب جوختی دی سینی ترونی ولی و بلا تنبیخ کل کرے وی جدر آیوت شم ماوی خدایا دا امام مالک دا سینی دا بقبل سینہ کلا لگو کہ بیگاو پر رسول اللہ مبارک بلا سینہ مولي او کلا بدا تنبیخ کلی شون دے ونم کہ بیگا کو دا رسول اللہ مبارک شون دے لگی دے حرس بلا غلطوں مانی مجبور کم سے اس نبی علیہ السلام صوب دان در آگاڑا بس نہ خان نہ نواب نہ وزیر اعظم نہ صدر ملا سے نبی علیہ السلام تک پتہ دا اذا ما مشن دا سڑی کو دا پیغمبر دا تو مقصد سرے انما بعثت معلما معلم تعلیم دا دنیا دا سجنونا دا دین و دا قرآن بعثت لأتمم مكارم الاخلاق دا عائشی صدیقین تقوس کی گی دا رسول اللہ مبارک ہوئی سرے دے قرآن او ترکت فیکم امرین دوش چیزوں میں تفریقی لی کہ ترسوموں پہ عمل کری گمراہان کے گئے بنا یہ دا اللہ کتاب و بند رسول اللہ مبارک سنت دا کتاب و دا سنت و دا ترویج و دا اشعاد خدمت نن پا مقدد مکہ سوک کئی علماء کرام
ځکه خو وارث ورته طریقه چې څوک په شرعي طریقه په قبضه کې والي دا وارث دی. د رسول الله مبارک طریقه هم دا دوه څیزونه دي. زمارو امام مالک کې دا خبره اورېده چې ګلخورداره چې تا وکړل زما هم واورئ. ما هم دا خبره پټه ساتلې وه، اوس یې واوره. وی قسم د الله په ذات چې تر کومې نه د رسول الله مبارک د حدیثو دې درس ته په دې ګدۍ ناست یم، په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شي. سبحان الله. بچي عالمان دی علم دی. زه خو دا ترغیب ورکوم چې ډاکټر ته خو ډوډۍ ډېره نو که دی مې انجینر ته نو تنخوا به ډبله وي، نو که دی مې پرنسپل ته نو بیا خو ډېره تنخوا ده، نو که دی مې یو لوی منصب ته ورسوه نو ډوډۍ ډېره ده، موټر به وي، بنګله به وي. نو دا خواپیانګي ملا ته ولې جوړ کړم؟ ډوډۍ ولې کم دی نه؟ اصل ستاسو نه تپوس کوم ډوډۍ د چا لاس کې ده؟ لږ سم مضبوط جواب راکړئ. نه دا مې پوهه نه شوه، لږ مضبوط جواب. د چا لاس کې ده ډوډۍ؟ عزت چا سره؟ ذلت چا سره؟ ژوند چا سره؟ مرګ چا سره؟ خوشحالي چا سره؟ افغان چا سره؟ بیا غفله کېږي ولې؟ عقیدت استاد ډېر الحمدلله مضبوط ده. ټول مضبوط ده، قدم پرې ایښودل غواړي. د روزي رسان لارې دا زما عقیده ده او د قرآن د نصوصو په ډېرو تاکیدي الفاظو ثابته ده. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. روزي په خدای ورکوي. ولې بچو بیا علم نه کوي؟ او یا یو خبره درته کوم، موږ ملیان دي، موږ چې خدای کمرې د خوراک قسم دی که ستاسو خانان داسې ډوډۍ ښه ډوډۍ موږ له خدای راکړه، ښه ترکاري راکړه، ښه روټۍ راکړه، ښه میوې راکړه، ښه فروټۍ راکړل، وچې م راکړل او شنې م راکړل. دومره ډوډۍ موږ له خدای راکړه چې موږ ملیان اکثر د خېټې د راته نه جوړوي. دا د ګورې حقیقت دی. زه اکثر د علماو ته یم چې خدای خاطر وکړي چې ناجوړه شی ډاکټر له تکلیف ولې ورکوې؟ دوی چې ډاکټر نه لاړ، ډاکټر څه چل شوی دی مولوي صاحب؟ یاره جي بس طبیعت مې ټیک نه دی. نو هغه هغه شی راوړی چې ډاکټر نو کله دلته یږدي، کله دلته یږدي، کله وایي الټراساونډ کوم. یاره مولوي صاحب ته خو ماته ټیک معلوم، نیکبخته سم ورته ووایه چې شی مې ډېر خوړلی دی. ولې دې ډاکټر په کړاو کې اچولی؟ سم صفا خبره ورته کوه. ټوله ډوډۍ د زموږ خلاصه کړه. تا نه علي او مال یې خدای راکړي، تا نه اخلي مال یې خدای راکړي. ستا زړه کې واچوي چې ملا صاحب یې سترګه لال کړه، ګډ والا لال کړه. اوس بلوچستان ته تللي، بلوچستان نه چې راغلو ناجوړه ده، غوښې یې ورته کړه. هلکه بس یې کړه د پیپر خوا ته 4 دین راغلي وو، په تا پیپر وخورو څو صاحب ته څه وایي او اواز به دا کوي مولانا سید الرحمن صاحب دا سپینه غوښه راوړئ. هغوی دې لم ته سپینه او داسې خوري مزېداره مونږ خو ته مونږ خان چې خدایه مونږ خو یو نوړی نه شو خوړی، محبت سره خوري، بلد دي دا کار. رزق مونږ له خدای راکړي، ښه ډوډۍ را خدای راکړي. یو ځل ما ته یو ډاکټر صاحب یې ګولۍ راکړې وي، دا په ناره خوره. دا ناره څه ته وایي؟ ناره څه قاشق دی چې دا پلیټ دی. هغو خندل، وي ته ناره نه پېژنې؟ نه نه وي چې سړی نارې که نه وږي نو خدای شته که مونږ وږي کېږو لږه که نه. مونږ یو ځای بیان وکړو، صدام مولوي صاحب ډوډۍ به مونږ سره خورې، هغه وایي نه هلته به خورې. اوس که دې هم خفه کېږي، خوشحالول غواړي، هم خوشحالول غواړي. زه رکعت به خېټې ته نه وی سات کې پاسې وږی نه یم، نه ماسخوتن چې ویده کېږم ښه به مزېدار روټۍ وخورم، بیا کتاب ګورم، لس تسلیم یې اولس چې ویده کېږم، بیا راته میوه پرته وي، ښه په بربېټې بیا وخورم. پېشمني که خدای چې ته قسمت کړی راپاڅېدم، وچه میوه هم پرته وي، شنه هم پرته وي، ښه مزېداره شی هم پرته وي او سات بیا ناشته خو په خپل ځای. نو ناره کوم ځای راځي؟ ناره ماره نشته په ملا. شی دنه ټول مونږه ووهو، تاسو هسې راته ګوره خوشحالېږئ. دا مولیان غریبانان غږ درته نه کوي.
یو ځای کې پېښور کې بیان هغه لاره کې د دې پارامو چرګانو دوکانونه وو چې براو ختم داسې په مورچه جومات وو نو خلکو ته مې دا لطیفه وې ما وې اوس هم چې په دې لار راتلم د چرګانو به یو بل ته ویلي چې هغه د بیا راغی ولې چې موږ راشو حلالېږي که نه تاسو یې کړئ موږ یې هم خورو روزي د چا لاس کې ده کوم رب العالمین چې خنزیر نجس العین له رزق ورکوي او سپي له ورکوي او چې د خدای قرآن ته او د پیغمبر حدیث ورته ناستې نه به ورکوي هغه له به په ذلت ورکوي موږ له به په عزت راکوي الحمدلله او نیت هسې نه ګورې نیت د دې کې دا ما خوشطبي وکړه چې دا په بچي علم دی له کوم چې په ډوډۍ موړ شي دا نیت به نه کوي نیت به د الله د رضا ورکوي ډوډۍ د خدای په لاس کې فکر مه کوه بچی عالمان کې بچی حافظان کې بچی قاریان کې چې ته قبر کې پروت یې ته به خدای ته څه عمل کوې کله چې دنیا نه روانېږي او قبر ته ورسېږي رب العالمین له به څه جواب ورکوې الله دې تپوس وکړه څه دې راوړي دي ته به څه وایې منځونه مې کړي دي منځ کې خو موږ د دنیا حساب کتاب کوو دکاندار چې را مانځه باندې ودرېږي په سوچ کې پروت دی چې خدای پاک دا ګاک رانه بل خوا لاړ نه شي زه خو ترې راغلم زمیندار چې ودرېږي او بخور ته خو مې اوبه پرېښې دي څوک یې رانه وانهړی او ملا صاحب چې په مانځه ودرېږي موږ چې په مانځه ودرېږو موږ وایو سوچ کوو چې امام صاحب مذهب په دې کې سره او د امام شافعي صاحب په کې سره په دې سوچ کې پراته روژه به خدای ته ښیې هغه روژه چې د غیبت نه او د دروغ نه ډکه زکات به ښیې چې هغه په مخ مروت ته ورکړی دی په دې څیزونو ګرانه ده یو څیز نسخه درته ښیم بچې حافظ پرېږده عالم پرېږده که چېرته ته خدای له لاړې او الله دنه تپوس وکړو چې بنده څه دې راوړي دي چې دا ویلي شي چې الله اسم نشته خو ځان نه وروسته مې یو بچې پرېښی دی ستا د پیغمبر ستا د قرآن درس کې لګیا دی انشاءالله چې رب العالمین رحم نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده تاسو هم خوش قسمته یې الحمدلله چې تاسو کې خدای پاک عالمان پیدا کړل تاسو کې رب العالمین قاریان پیدا کړل صدام مولوی صاحب غوندې عالم در کې خدای پیدا کړ دا مخامخ ناست دی ډېر ښه هلک دی ډېر نیک هلک دی او ډېر صالح هلک دی او دیر بابا جی مولانا سید الرحمن صاحب او د نور دا کوم علما دلته فارغ شو اوس په نامه نوم به ورته نه اخلی ښه د دین قدر به کوو مخکې صدامه دلته راشه صدامه هلته راشه اوس به ورته مولوي صاحب وایې ښه مولانا صاحب به ورته وایې دا د عزت او د احترام لفظ دی دا چې کوم حافظان شو اوس په نامه ورته مه اخلی نو په نامه نوم اخیستل څه ګناه نه ده هېڅ ګناه نه ده صحابه کرامو به ښځو خاوندانو ته خاوند ښځو ته په نامه نوم اخیستل او زمونږ په نامه چې څوک ښځې ته نوم اخیستی شي ده که نه هلته کې خو به وې یا عایشه رسول الله مبارک عایشه یا فاطمه علي ته به فاطمې به یا علي یو بل ته په نامه نوم اخیسته اوس ته په نامه نوم اخلې ښځې ته د وړو مور تپوس وکړي دا نه وایي چې ښځه ته چاته وایي چې ښځه دې څنګه ده چې دا مازدیګر دله په څوک ووایي او که ښځې ته چې میوه دې څنګه دی واه 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 هغه ته وایي دغه دې څنګه دی دا ماشومانو پلار څنګه دی ولې عزت لپاره دی دا د زمانې اصطلاح بدلېږي که نه او ده ته وایي د وړو مور څنګه ده بابو څنګه ده بیبي څنګه ده بابي څنګه ده ګوره داسې قسمه الفاظ به استعمالوي نو زمارونو په نامه نوم مه اخلئ ښه دا دلیل به نه وي چې اوهو صحابه یو بل ته په نامه نومونه اخیستي دي او تابعین اخیستي دي او اتباع التابعین اخیستي دي جدا عرف و دا جدا عرف دلته ښه نه لګي دلته مشر استاد دی ستا استاد دی نو ته په نامه نوم اخیستی شي صحابه خو به کشرم یا عمر مشر ته به یا عمر هغه جدا اصطلاح وه اوس جدا اصطلاح د جدا عرف دی نو زمارونو په نامه به ورته نوم نه اخلئ په عزت به ورته نوم مولانا صاحب به اخلئ حافظ به اخلئ د قرآن قدر چې کوو نو انشاءالله الله به موږ له دنیا برکتونه هم راکوي او د آخرت برکتونه به هم راکوي دا څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړې غالبا چې وخت د ماښام د منظرې او ستاسو دا محبت مې ولیده مینه مې ولیدله ډېر زه خوشحاله شوم الحمدلله چې تاسو په قرآن دومره د خوشحالۍ اظهار وکړو او
بیانم واورېده، نور بیانونه واورېدل. دی وایي چې مولانا شیخ فضل ربي صاحب څو ورځې مخکې وفات شوی دی. څو ورځې مخکې وفات شوی دی شیخ فضل ربي صاحب. څوک دی؟ ما خو ذهن ته رانغی. خاجي الله دې مغفرت نصیب کړي، رب العالمین دې د آخرت لوړ درجات نصیب کړي. د دې جومات ماشاءالله دې محلې والا جوړ کړ. ماشاءالله لاندې چت د جومات زنانو جوړ کړی، محلې والا زنانو بره دې یوم الاخر